مجنون په لیلا عاشق و منډې به یې والې کله یو خوا کله بل خوا کله بل خوا او دا مجنون قیس یې نوم قیس مجنون لیوني ته وایي د دې ډېرو منډو ترلو د وجې نه خلکو په لیوني مشهور کړو چې لیونی خشته او ډېر ښکلی و او لیلا تکه توره وه توره نو خلکو به وی چې دا لیل شپې ته وایي تکه توره وه نو مجنون ته چا وی چې ته څومره خشته څومره توره وه د خدای شان دی او پسې لیوني و د ده بدي شو د دې بدي شو دې نوقه نه دی لیلا ته خلکو وی د خدای نیکبختي ته خو وګوره دا لږ څومره خشته ښکلې در پسې لیوني په نورونو ګرځي په منډو سر دې وي نه مې دی خوښ نه مې لګي مجنون ته خلق وی ګوره توره چوړی ده سب پکې ځان دی لیونی کړی دی وی تاسو ورته زما په سترګو نه دي کتلی تاسو زما په سترګو نه دي کتلی تاسو په خپلو سترګو ګورئ نو چې دا ډېر پلار خو په بچي خفه کېږي نو پلار ورته راځه بچی بیت الله ته ځو یو دوا لري بوزمه او اخري ځای خو د دوا مغه دی چې د خدای نه وغواړو چې د دې غم خلاص شي لار په مخه که هغه زمانه کې خورش کم بیت الله ته بوته او د بیت الله په غلاف کې ولا سر وردن نه که او پلار ورته وایي بچی جاري ورته پلار بچی زه یو دوا کوم امین پې ووایه وایه بابا وی وایه بچی اللهم ارحني من لیلا وحبها یا الله ما د لیلا او د هغې د مینې نه دمه که الله ما د لیلا او د هغې د مینې نه بچې دا دوا وکړه که د دې غم خلاص شوې دا په نورونو ګرځې دا په بارانونو کې منډې وې ډوډۍ چای دې نشته غرق شوې هله ووایه بچې غلی دی هله بچې وایه که اللهم ارحني من لیلا وحبها الله د لیلا او د هغې د مینې نه مې خلاص کړي ما دمه که خوشحو بچې دې څه وایي داسې اوچت که اللهم من علی یا من علی بلیلا وحبها خدایا یو احسان خو را سره وکړه یو احسان وکړه ادا چې د دې لیلا سره خو مینه نوره زیاته کړه د دې لیلا او د مینه نوره زیاته کړه پروردګار احسان وکړه او پلار هلته پې په سکون و پلتو شروع کړه